ښار د شتبرچي د سیمې اوسیدونکو لپاره یو بل خونړی ماښام. تېره ورځ مازدیګر ناوخته په یو موټر بم برید او دوو چاودنو کې لسګونه بېګناه ماشومان، مېرمنې او نارینه شهیدان او ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې چاودنو کې د شهیدانو شمېر 53 ته ورسېد او د ټپیانو شمېر له 100 پورته شو. این جنایت و این عمل نابخشودنی کار تروریستی طالبا است، چنان که در گذشته هم اینا بالای دانشگاه کابل، بالای محصلین در ولایت لوگر و سایر نقاط کشور حملات تروریستی را انجام دادند که قربانیش مردم ملکی بودند. این حمله محترم بوده که توسط طالبان تابع شده بوده و این جنایت بزرگ را خلق کرده. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د کابل چاودنه چې بېګناه ماشومان او د ښوونځي زده کوونکي پکې شهیدان شول د وسلوالو طالبانو کار دی او له دې پیښې څخه څرګندېږي چې دا جنګیالي د روانې جګړې سوله ییز حل ته ژمن نه دي. په کابل کې یوناما، د امریکا، جاپان، برطانیې، چین او د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونو پرونی برید غندله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان دا برید جنگي جنایت ګڼي. وایي د جګړې د اصولو له مخې د ماشومانو او د ښوونځیو د زده کوونکو په نښه کول ستر وحشت دی. دا د ټولو اسلامي قوانینو او نړیوال قوانینو پر وړاندې یو بربند او د هغې پر وړاندې یو ضد عمل دی چې ترسره شوی. دا د ټولو اسلامي او نړیوال قوانینو له مخې دا یو جنگي جنایت دی. موږ دغه عمل او دې ته ورته نور عمل چې د هغې سره ملکي خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي په کلکو ټکو باندې غندو. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د روانې جګړې اصلي قربانیان عادي مسلمان افغانان دي او دا ډول وحشتونو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره اوربند او سوله ده. دوی زیاتوي هغوی چې پر اوربند او سولې جګړه غوره ګڼي د افغانانو قاتلان او د دغو پیښو مسؤلین دي. دوی همیش غوښتي دي چې په نظامي قدرت باندې راسي، خو قربانیان یوازې د افغانستان ملت ته او د افغانستان ملت همیش قرباني ورکړې ده. ښه خبر ودایي چې دوی دواړو ترمنځ اوربند وسي او داسې اوربند وسي چې هم د افغانستان ملت ته خیر وي، هم د افغانستان دولت ته خیر وي او هم طالبان ته خیر وي او یو باثباته سولې ته ورسیږو. ځکه د ټولو جنګونو پای سوله ده. کله چې سوله ده باید نو دغه جګړه کوم چې هیڅ شرعي حکم نه لري او یا هم کوم شرعي جواز نه لري دې ته باید د پای ټکی کېږدو، دې ته باید خاتمه ورکړو تر څو دغه وینه کومه چې بهیږي، بېګناه افغانان شهیدان کېږي، دې ته خاتمه ورکړو او موږ تاسې باثباته سولې ته ورسیږو. په ټولنیزو رسنیو کې حکومتي چارواکو، سیاسیونو، دیني عالمانو، مدني بنسټونو او فعالانو او عامو افغانانو لیکلي چې یاد برید د اسلام څخه د وتلو خوارجو کار دی او د روژې مبارکې میاشتې پر مهال دا ډول ترهګریز بریدونه او د ماشومانو په نښه کول د ټولو اسلامي، انساني او افغاني اصولو خلاف کار دی. دوی زیاته کړې د ماشومانو وژل او هغه هم د نجونو په هیڅ قانون کې جایز نه دی او ان د خالص حربي کافر د ماشومانو وژل هم ناروا دي. د کابل د پرونی پیښې څخه څو ساعته وروسته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو ته په کتو د بهرنیو سرتیرو وتل غیر مسؤلانه دي او باید د سولې پروسې تر سم مدیریت هلته پاتې شي.